رنگ د زنځیرونو د شور د زولنو او د شرنګ د زنځیرونو پاگل بشي ډیر زر د زندانونو څوکیدار ناست کوزه ناست ډیر قدرمن مشران د پښتنو هر ځای نه راغلي ملګریو ته سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله ملګرو د پښتون ژغورنې غورځنګ ټولو جلسو نه دا جلسه بدله دی څه کوم د جلسو څه کوم سړی د سټیج شان و د جلسو رنګ و نن دغ ظالم ریاست هغه زندان کې اچولی دی څه کوم د پښتنو بلبل و څه کوم ګل و د پښتنه پتنګانو غوندې هغه پورې راجمع و د مو هغه ګل نن زندان کې ناست دی خو دې خبرې باندې مو تعجب نه کوو دا مو ته تاریخ هم څرګند کړي دي دا متا مشرانو هم څرګند کړي دي څه کومې زمانې کې کله فرعون مست شي نو بیا خدای ورته موسی پیدا کوي کومې زمانې کې نمرود مست شي نو بیا خدای ورته ابراهیم پیدا کوي که د زمانې یزید راشي بیا ورته چختان حسین پیدا کوي نن تاسو نه پوښتنه کوم د طاقت نشې کې مستو خلکو که تاسو منظور زندان چېرته چینولی دی تاسو دا سوچ څنګه وکړه چې د منظور آواز به هم تاسو قید کو که نن مشر نشته مشر په سارې په ضرورو ځوانان سرونو نظرانې ته نن د دغه ډیری خان ګراونډ کې ناست دي نن د تاسو دا مطالبه د ریاست دا مطالبه چې زه خپلو مطالبو نه واوړم دې باوجود چې د ما قاتل د ما کورونو ورانونکی د نقیب شهید قاتل دا ټول آزاد سار دي دا ته څنګه سوچ کوې چې زه به چپ کښېنم د ما کورونه ړنګ دي د ما مسجدونه ړنګ دي د ما ځوانان بېدرکه دي د ما میندې خویندې هم هغسې ژاړي دا ته څنګه سوچ وکړه چې زه به چپ کښېنم ملګرو د کله م یو سړی د طاقت نشې کې مست شي هغه بیا نه شعور کار کوي نه بیا عقل کار کوي له غوندې دوره سترګې وغړو څه وزیرستان باندې څه کومه د زلزله تېره شوه د مرګونو څه کوم وزیرستان نه علاوه قرمې کې څه فرقهواریت نامې باندې کوم قتل عام وشه دا څه کومې ځمکې باندې نن موږ راجمع شوي یو دې ځمکې باندې د فرقهواریت په نامې کومه وینه توی شوه ته صرف دوره سترګې وغړوه څه هغه وخت کې څه دا ټولې علاقې تا یو بل نه پرې کړي وې سره رابطې نه وې سره تاګر تاګ نه و سره پېژندګلي نه وه بیا هم ته حیران پاتې څه دا عوام سنبال کم نو په څه سنبال کم دا په مرګونو ته ایثار نه که دا په جیلونو ته ایثار نه که دا په اف آی آرو ته ایثار نه که له غوندې سترګې وغړوه څه نن جنوبي پښتونخوا نه نسه وزیرستان قرمې نه نسه تر سواته پورې ټول پښتون په یو قدم دی یو موټی دی نو دې د بعد به دا څه ته ایسره یې ملګرو په دې ځمکې تېر شوي جنګ اثرات یا ختم نه دي څه د بل جنګ خبرې د کېږي د بل خونریزي خبرې د کېږي
څنګه سردار عارف وزیر خبره وکړه چې دوباره بیا ټریننګ سنټر کولاو شوی دی صرف په وزیرستان کې نه دی بیا کورمه کې هم د ټریننګ سنټرو ابتدا شوی دی په اورګزو کې هم د ټریننګ سنټرو ابتدا شوی دی نن هم اورګزو کې د ټولو نه لوی قومي مسجد تعمیر باندې پابندي دی صرف دی وجه نه چې دوباره بیا ورته خیال دی چې اورګزو کې به مرکز جوړې کی خودی د مدخ قتل عام کې دا ریاست بیلا نه دی د دې دوره اوقات نه دی چې دا دوره شپېته اولاس زره پښتانه په خپل سر مړه کي یو بل هم دی ورسره څنګه د ورنه ډالر ورکوي امریکا د ورته یي نو دغه سټیج نه دغه ځای نه دغه جلسې نه صرف دغه ریاست ته نه امریکې ته هم دا پیغام ورکوو چې کچېرې ته جرنل ضیا پیژنې کچېرې ته جرنل مشرف پیژنې نو ته به باچا خان بابا هم پیژنې ته به صمد خان بابا هم پیژنې که دینه وړاندې که تا ته د ما نور تاریخ پاته نه وي نو بیا برطانیې نه پوښتنه وکړه غا به تا ته د عجب خانه پر دی د ملا پیونده تاریخ وښیي څنګه نن دغ ریاست ساتونکي غونډهګرد قاتلان سلنډران شو یاد وساته امریکې د تا کومې پالیسي دي ملا پیونده او عجب خان خو قبرستان در په فاټه جوړ کړی ته یقین وکړ منظور او منظور دا سپیان به دا قبایل دا په وختون وطن تا دپاره جهنم جوړ کی مشران ناست دي ډېر قدردان ډېر پوه مشران ناست دي نور د تاسو وخت نه خلم خو اخر کې داسې نارې ولګو چې دغو ته اندازه ولګېږي چې یو بدن قیدولې سره د اواز نه قید کېږي نر پښتون باتور پښتون نر پښتون باتور پښتون تل دوی پښتون آباد تل دوی پښتون ولی تل دوی پښتون آباد تل دوی پښتون آباد لویا لویا مننه